السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګرمۍ په موسم کې واړه خوسکیان د غټو په نسبت باندې ډیر ضرر ګوري. په کوچنیوالي کې د ګرمۍ ناوړه اغیزې کولای شي چې د دغه خوسکیانو پر راتلونکي عمر د شیدو په تولید وزن اخیستنه باندې هم منفي تاثیر ولري. په ګرمۍ کې عموما خوسکیان د تلیریا، بیبیزیا او د اسهال څخه ډیر زیات پړ کیږي. تلیریا او بیبیزیا خوسکیانو ته ډیر په اسانۍ باندې انتقالیږي او کله چې خوسکیان د فشار لاندې راشي نو د دغه ناروغیو تر اثر لاندې ډیر په چټکۍ سره راځي. ګرمیو کې د فشار کچه 2 چنده لوړیږي. هغه خوسکیان چې په کافي اندازه باندې شودي او یا ورګي تر لاسه کړي نه وي په هغه کې د ګرمیو ناوړه اغیزې ډیر لیدل کیږي. ګرمي د دې باعث ګرځي چې تاسو د خوسکیانو معافیتي سیستم کمزور شي او ژر په ناروغي وخت شي. نوې څېړنې ښایي چې چرته بلار بغوا ګرمي وهي او داغه په ګډه کې بچي نو د راتلونکي بچي به لږی شودي تولید کړي. د دې لپاره چې خوسکیان مړ نشي، ضعیف نشي او په راتلونکي کې ښه تولید وکړي نو ځینو ټکو ته باید متوجي اوسو. تر هر څه د مخامو خوسکیانو ته لومړی سیوری برابر کړئ، ورپسې 4 ساعته باید خوسکیانو ته پاکې صحي اوبه موجودې وي. که کولی شئ د خوسکیانو د پاسه کم چت یا کومه کوټه چې ده د هغه په سپین رنګ باندې چونه کړئ تر څو کومې شعاوې چې په دې لګیږي هغه بیرته منعکس شي. خوسکیانو ته مو نرم او اوبلن خواړه ورکړئ. همدا شان کولای شي چې وخت نا وخت خوسکیان مو ولمبوي. که چیرې تاسو سره په فارم کې ډیر شمیر خوسکیان موجود دي نو په دې صورت کې د پکیو ترڅنګ د فوارې سیستم هم باید ولګوي. خوسکیان مو د ورځې حد اقل 3 ځلې لنګدي څخه وارزوي تر څو د تندې وهنې یا د جل وهنې کوم علامې خو پکې نه ښکاري. ټولو غوره او ګټوره لار دا ده چې د خوسکیانو د بدن د تودوخې درجه هر ورځ معاینه کړئ. که چیرته مو ولیدل چې خوسکی مو بې حاله دي، تندې وهلي یا د ګرمۍ څپو وهلي دي نو ژر تر ژره مو له نږدې ډاکټر سره خبره وکړئ تر څو خوسکی مو له مرګ څخه وژغورل شي. دا زموږ د نن ورځې خپرونه. خدای دې وکړي چې اوس هم ترې زده کړې وي. د الله په امان.